كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر. ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادر. ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة. ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار. استاد خلقو زمون د مشرانو سره حضرت سناکے بابا جی سے، مارتون بابا جی سے، گڑائی بابا جی سے، بارک اللہ بابا جی سے، دا هغه مشرانو د اولیاء د صالحانو سره ساسو د خلقو یو عقیدت او یو محبت او یو مینه وا. دا هغه عقیدت او دا مینه د محبت په بنیاد، د ایمان او د اسلام په بنیاد، د قرآن کریم په بنیاد الله جل وعلا شانو زموږ ساسو ملاقات په دې کې نصیب کو او خالق کائنات زموږ ساسو دا ملاقات، دا اجتماع، دا افتراق محض د خپل رضا ذریعہ وګرځي. او زمونږ اساسو دا ملاقات چې الله پاک وکړو نو الله پاک دې د دې په عوض کې مونږ تاسو ته خپل دیدار نصیب کړي، خپل ملاقات نصیب کړي. اصل د خوشحالۍ ورځې وروسته را روانې دي. په خدای یقینه که زما عزتونو د خپل د ایمان او د اسلام خوشحالي به وي، د دې بچو خوشحالي به ووینئ، د دې قرآن خوشحالي به ووینئ. د خوشحالۍ ورځ شپې رسۍ د دنیا خو د غمونو ځای دی. الدنیا دار الغموم والآخرة دار السرور. الله سره خپل روغه جوړه صلح وکړئ. دی الله له سبا روان یو. زما عزتمندو خوشحاله شوي الله له لاړ شئ، خفه شوي الله له مه ځئ، ناراضه الله له مه ځئ، مرور الله له مه ځئ. خپل الله په خوله کوئ، خپل الله خوشحاله کوئ. زما بنده زما ته خپل د ایمان کارګزاري بیان کړه. زما الله زما ورځ د ایماندارۍ وه، زما شپه د ایماندارۍ وه، زما ورځ د مسلمانۍ وه، زما شپه د مسلمانۍ وه. زما د ایمان دلایل له مخامخ دي. په خدای یقین وکړه زما عزت الله دشمنۍ ته ولاړ دی. مشرک په ډاګه د الله دشمنۍ ته ولاړ دی. الله نه دي منو، په ډاګه د الله سره دشمني کوي. زما عزتمندو شیطان سړي ته وایي چې څه دې وکړو؟ ولا حساب ولا کتاب ولا حشر ولا نشر ولا جنت ولا جهنم. د شیطان په واپس مزه زما عزتمندو ویلار شي وی چې د مؤمن د ایمان په دعوه کې الله دشمنی کوي. جما تاسو د حدیث مفهوم بیاناو هغه را پاتې شو. وی الله پاک به فرمایي زما بنده ته دې خوراشه ته ما خپل د ایمان کارګزاري بیان کا. تا د ایمان دعوه کړې وه، ته ما ته خپل د ایمان دلایل وښایه. دې چې چا چاپېره وګوري میدان به خالي. تشي د ایمان په دعوه باندې کار نه کېږي. ها زما علیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. ستا د عمر د سرمایې مکمل ریکارډونه را روان دي. کله چې په تا باندې ځنکدان دا وړې وړې سلګۍ شروع شولې، ستا د قاټې ګوتې نه روح را روان شو. په خدای یقین وکړه زما عزتمندو ستا د عمر د سپری فرشته کرامن کاتبین فرشتې راشي. د الله بنده ته د دنیا نه لاړې، ستا د رزق دروازه بند، ستا د عمل دروازه بند، ستا زموږ سره د عمر د سرمایې دا ریکارډ دی. دا د عمر سرمایې ستا د 15 کالو ریکارډ، ستا د 80 کالو ریکارډ، ستا د 100 کالو ریکارډ. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ستا د عمر د سرمایې مکمل ریکارډونه دا زموږ ستاسو د غاړې هار دی. په خدای یقین د قرآن آیات دی سړو، دا زموږ ستاسو د غاړې هار دی. د الله بنده ستا زموږ سره د عمر د سرمایه دا ریکارډ دی. دا وله غاړې ته واچوي. تا به پلار ته آواز کو، تا به خپل تره ته آواز کو، تا به خپل بیبي ته آواز کو، تا به خپل نیاو نیکه ته آواز کو. هغه آوازونه خاورې شو. زما عزتمندو 15 لاکه خلق د ورځې مریخا کې تا مې کتل دی. 15 لاک خلق د ورځې د الله مخې روان دی. ولكن اکثرهم لا يعلمون ولكن اکثرهم لا يشكرون ولكن اکثرهم لا يعقلون. اکثریت بغاوت دی، عداوت دی، معصیت دی، نافرمانی ده الا ماشاء الله. زما عزتمندو ظلمو د یو بل نظارېږي. ما د محفل یاران لیدل چې پناه شو، مخلوق یو بل نظارېږي. عمر د جمعې مازدیګر دی تېر بشي، عمر د جمعې مازدیګر دی. د خلق وختي کوي ماښام بشي. هلکه ګل د دنیا باغ ته هم راغلی، اما خندلې قدرینه و خزان راغی.
او زه غوټۍ د ګلشن ګل شوې نه ومه اما بهار لیدلی نه خزان راغی او ما مخته لا په غټ کتلي نه مې دا بیا ولې شپې ناوې ده دا مې د بجارو ګاډي اغوستی دی دا مې نسیو شو ما خو یې لا مخته په غټ کتلي ای مرګیه وي ستا د لوري پیغام راغی مرګیه دومره صبر وکړه مرګیه دومره صبر وکړه اوس مې ځواني ده پړه مې د بېشمار ارمانونه مرګیه دومره صبر وکړه وي زه د ګلونو باغ ته اوس راغلی یم د مازدیګري په کلي لاړم او زه د غم ګیرونه لګوم اشنا راځم د مازدیګري په کوڅو لاړم او زه د اشنا کوڅو په غم ویشتلی په کومو کوڅو باندې چې ستا اشنا راوته کوڅې خالي شولې کوڅې خالي شي زما عزتمندو د دنیا عمر د زانګو دی او څوک یې دا زانګ کې بچاو شي د لړونه څوک یې راتاویږي څوک بل یې راتاویږي هارټ اټیک مرګونه راوتي دي زما عزتمندو پنځه لس لاکه خلک د دنیا رخصتېږي څه ګاډو یوړو څه طوفانونو یوړو څه هارټ اټیک یوړو څه کینسر یوړو زما عزتمندو څه ټوپک یوړو څه هغه سیاسي وکړمه هغه بې څه هغه سیاسي وکړو ژبه غلطه استعمال شوه د ژبې د غلط حقدار یې الله که ته موږ معاملې کړو بل چاره لاړ شو بل څوک دی چې به موږ مرحم وشي د الله رحم راغی زما عزتمند ګرانه خبره دا ده چې موږ د سیروزې نه واپس شو چیلې نه واپس شو د حج نه واپس شو د عمرې نه واپس شو خپل کلي ته رالو د دې کلي په دې لارو کوڅو کې ښایسته ګناه ستا مخې له راغی د هلکانو په صورت کې د جنګو په صورت کې د رشوت په صورت کې د حرامو په صورت کې زما عزتمندو ستا پته به د دې ګناه په مخه لګي ستا پته به د دې ګناه په مخه لګي زما عزتمندو